مگر نداری ما پرانا ځان خیالولو پر خبره نه کوم چې د کوم سپینګري ماتم درته کوم که دغه د زړه ارمان دا و چې د حسین فریاد کېدلی د مولا مقام کېدلی د مولا اشاره کېدلی ای قربان وکړي یه ځل د امام د حضرت حبیب زړه خوشحالي دپاره ویا کړه یا حسین حبیبا یا خود اکبر په ګوتو لیکل درته نه دي ترسولی راغه اورېږي عزتمنو حبیب بارد حسین ته دی آقا تا زندگی راکا کن رب بارگانا تا پلاس ملاو شما بار بار خد جمده نه که مولا دا زندگی متا تا وقف کړی دی دا جمدون متا تا وقف کړی دی اندا خو وجوا چې کله حسین کربلا ته ورسېده مولا یې ځلې مخ تاو کو ای قربان مکینو که صرف دا نه چې حسین سره وابستګي دی نه نه چې د علي عزتمنه لور حسین ته یې د ما شیرینه وروره چې یم اورېد دی زه د قسم یو لښکر درځي یو فوج درځي یوه دسته درځي ټول د تا دیخ نه دي وروره چوک د تا نشته څه چوک رمضان ته راوبولې چوک د تا نشته مولا د شهنشاه د کربلا امام مې راغلی امتحان د پر څور دی خو د ما هیڅ چوک دې ځمکې باندې نشته څه چوک مو ما راوللې دي د علي لور ورته یې حسین په ویر د شګه سپینګره حبیب څه انتا په لاس ورته رب زندگی وی کړی و علي کا ورته چټي حسین ورته لیکل و ما ګران ورور حبیبا قد نزلنا بكربلاء وانت تعلم قرابتي برسول الله دما حبیب اورورا ته خبرې چې زه رسول الله زوی یم ته خبرې چې زه زهرا زوی یم حبیب اورورا خبرې چې زه د علي مرتضی زوی یم حبیبا اطلاع درته تیر کوم حبیب زه کربلا ته راغلی یم حبیب ډېر زر ځان راورسو او ما یو سپینګري عالم نه د ټکې سوی واورېد تی کول ما غوندې اورېد د خپل نصیب خو جب ډېره سوي جمله د عزتمنو چې حبیب ته اخري کې دا لیکلي د ما حبیب وروره ما به تا ته سارا تکلیف نه و دی کړی خو څه وکړم ما سره خویندې راغلي دي حسین ورته ملاو شو لکه بیله کمرې کې ولاړ دی ځان سره د ورو ژاړي کله د څاپ کې چیرتي کله په سترګو باندې چیږدي الله اکبر حبیب عملیات وړلی دی روان دی چې کله حبیب سپینګیری راغله به ذخیره ټکې زړه کې حاجت ونیسه قسمت ته وي اوښکې نظرانه واسه وکه فریاد څه حسین درنه راضي شي حاجتونه زړه کې ونیسه اخري جمله دی چې حبیب عملیات وړلی وکه اچانک ورباندې ښځه راننوتله حبیبا خیر شاه د چا پیغام راغلی دی چې دوره دې په ډېر دي څپایي ډېر دور سره مینه کوي ورته دې یې ښځې درته څه ویم حسین ځان ته بللی حسین کربلا ته راغلی دی الله اکبر حبیب ویا مخکې څه ورپسې لیکلي دي او ښځې ورپسې لیکلي دي چې حسین دی ما ځان سره خویندې راوستي دي ما ځان سره د علي لوڼې راوستي دي ما ځان سره د درو کالو بلبل راوستي دي حبیبه ځان راوستو الله اکبر یې ځلې د حبیب زوجه سامنے چدار لري حبیبه چې کله د علي لور کربلا کې دی نو ویلې سوچونه کوي کتنه چې زموږ کور سوارو ده الله اکبر تاریخ دی حبیب ډېر په شتاب کربلا ته راورسېدل خو چې څنګه کربلا ځمکې ته راغله الله اکبر څو خیمې دي ډېره خاموشي ورکړې حبیب راکوز شو آسنا څرنګه د دې حبیب راکوز شو قسم دې ټکې د تاریخ اندازې چې د دې حبیب راکوز شو د دې خیمې کې حسین بارا تړلو دما ګران وروره عباس دما حبیب راغلی استقبالی وکړو چې څنګه حبیب راغله یې ځالي حبیب سار تور کړل لکه څنګه د زیارتي ته وداري حبیب وداري د خیمه
وليدا आवाज़ को अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा अस्सलामु अलैकुम या मअदन रिसाला या महबत अलवही व तंजील इत हबीब सलामुना कौलुको ये जाली खेमों के शोर शोर बनी हाशिम डोल सरीबार रवतलीनी खेमे के नासा द अली लूर फिजा खातून तज़किर अशकल फिजा मोरी दा कोसा पोरी को खेमों के डेरा खामोशी da shor da tsangiauro da turuj langa da tsangiauro da nari da tsangiauro fiza khatun और da jawab रावल बीबी da ali लुई चले मदबान में सकूल हबीब ने बाला और हबीब ने रागले स्पिंगिरा और हुसैन रागले या खबरात बीबी और तईजत में किस्मत दफल ले शो माताम दे बीबी और तई खामोरे फिजा सद अली लूरियो या अब्बास खेमों के दे जखीमों नबार रशो मतले नशवे कोई तो तकी का नशवे या जनी शंदी दी या हुसैन शदादे नशो मत मोरे फिजा खुद मौरोर बंदे हबीब रगले दी मोरे लगूजा और तविया द अली लूर द 10 साल हो तारीख दे इज्जत हबीब दा टके वाली बस मके के दस मखी बदवला सुवायला वाह बता